ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له طالبانو کوو. د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي عبدالسلام حنفي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د حکومت پر مهال هم ښځو په بېلابېلو برخو کې دندې لرلې او په راتلونکي کې دې هم اندېښنه نه کوي ځکه د اسلام د مقدس دین مطابق ټول حقونه خوندي دي او حتما به ورکول کیږي. عبدالله د مصالحې شورا مشر عبدالله سبا دوشنبه پاکستان ته سفر کوي. عبدالله سره پاتې کیږو. عبدالله پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوي سره خبرې وکړې. په دغه ویډیو کانفرنس کې عبدالله د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یووالی زغم او حوصله ستایلې او ویلي دي چې دوی ستر ملي ماموریت ترسره کوي. مولوي خیرخوا د طالبانو د مذاکراتي پلاوي غړي مولوي خیر الله خیرخوا په تازه مرکه کې ویلي چې لا هم د تګلارې یا طرز العمل پر سر اختلاف شته. د ده په وینا د افغان حکومت له ځینې اقداماتو ښکاري چې دوی په لوی لاس غواړي په مذاکراتو کې خنډونه جوړ کړي او ستونزې راولاړې کړي. دفاع وزارت ملي دفاع وزارت وایي کابل کې د ملي اردو زړ تنو سرتیرو خپل روزنیز ماموریت بشپړ او نن د فراغت مراسم ترسره شول. امریکا افغانستان ته تازه د سرتیري استوي. یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې دا 200 کسیز جلا د هغو امریکایي سرتیرو په ځای به په دندو بوخت شي چې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. علیپور د غیر مسؤل وسلوال علیپور ملیشو په میدان وردګو ولایت کې د پولیسو پر پوسته برید کړی چې په پایله کې 4 پولیس ټپیان شوي او 2 نورې ژوندي له ځان سره بیولي. عامه روغتیا وزارت د روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني وایي له بهر افغانستان ته په کلني ډول له 400 تر 500 میلیونو ډالرو په ارزښت درمل واردېږي. او وروستی خبر دا دی چې ټاکل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د نوموړي ډیموکرات سیال جو بایډن د سه شنبې په ورځ په یوه لویه مناظره کې سره مخ شي. په دې مناظره کې به دواړه سیالان خپلې طرحې واضح کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.